ترو مې را باندې مینه وه نو چې کله چې پلار به وستم نو هغې راپسې د سرو زرو یو امیل شاته غوټه کو نو بیا وي چې دا د پټ کړی دی نو د هغې په بدل کې زه به وستم او هغې را سره د مینې د وجې نه دا کار کړی و پلار را باندې مین و نو وروڼو را سره دا کار وکړو چې کوی ته وغورځولم نو بیا د حضرت مصر را باندې ښځه را باندې مینه شوه نو جیل ته یې راورسولم اوس کو را باندې تاسو مین شئ نور مصیبت په راته جوړ کړي وي د الله لپاره نور ما سره مینه مه کوئ نو یوسف علیه السلام سره چې کوم دوه ملګري جیل ته لاړو دوی د شپې خوب ولیدو هر یو تن خوب لیدلی دی سار یوسف علیه السلام ته خپل خوب بیانوي یوسف علیه السلام ته وایي مونږ ته ته ډېر ښه ښکاري ځکه درته د خپل خوب بیانو نو معلومېږي دا چې خوب به چا ته بیانوي یو ښه انسان ته بیانوي دا یو وایي ما خوب لیدلی دی چې زما په سر باندې ډوډۍ دی او مارغان راځي او د هغې ډوډو نه خوري او تختی دي بل وایي ما خوب لیدلی دی چې زه بادشاه له انګور څه کومه نه چوړومه نو یوسف علیه السلام ورته وایي زه درله د دې خوب تعبیر در کومه مخکې د دې نه چې مونږ ته ډوډۍ راشي خو د هغې نه مخکې زما یو څو خبرې واورئ نو یوسف علیه السلام ورته خپل دعوت شروع کړو چې یاره ګڼ خدایان تاسو نیولي دي د هغې په ځای باندې د یو رب بندګي وشي دا بهتر نه ده یوسف علیه السلام دا موقع غنیمت وګڼله ځکه که نه چې کله یو سړی تا ته حاجتمند دي نو ستا هرې خبرې ته بیا غوږ دي یوسف علیه السلام پوه شو چې دوی په دې ټایم کې ما ته څه لري احتیاج لري ما ته ضرورتمند دي نو یوسف علیه السلام ورته شروع کړه چې د یو الله بندگی پکار ده په ځای د ګڼو خدایانو باندې هغې ته خپلې خبرې وکړې بیا ورته په خوب تعبیر په آخر کې وي چې د کم تن د سر نه مارغان ډوډۍ تختوي دی به پانسي کېږي او کم تن چې انګور نه چوړئ نو دی به خلاصېږي خو هغوی ته دا خبره ښکاره دغه شانتې ونه کړه څه ورته ووي داسې ورته ووي په تاسو کې به یو تن پانسي کېږي او یو تن به ازادېږي یو تن به پانسي کېږي یو تن به ازادېږي یوسف علیه السلام ته خو پته وه چې کم به پانسي کېږي او کم به ازادېږي خو هغوی ته ښکاره نه کړه ځکه که دا ورته و چې پلانکې به پانسي کېږي نو بیا به د سره صحیح غم یو خفه به نو خبره یې ورته ښکاره نه کړه خو یو به پانسي کېږي او یو به ازادېږي نو ازادېدونکی څوک و ساقي و پانسي کېدونکی څوک و باورچي بورچي باندې به دا دغه ثابتېدله دا جرم ودخل داخل شو معه السجن د سره جیل ته فتیان دوه تنه هلکان قال او فرمایي یوسف علیه السلام احدهما یو تن د دې دواړو نه انی ارانی یقینا زه انما په خوب کې عاصر خمره چې نه چوړوم انګورو لره وقال الاخر دی بل اویل انی ارانی یقینا زه انما احمل فوق راسي چې پورته کړی مې دي د پاسه د سر خبزن ډوډۍ تاکل الطيرون خوراک کې مرغۍ منه د هغې ډوډونه نبئنا خبر راکړه موږ ته بتأویله نبئنا خبر راکړه موږ ته بتأویله په تعبیر د خوب باندې انا نراکا یقینا انو مونږ تعالی را من المحسنین د نیکانو نه وګوره دوی مې مونږ ته نیک سړی ښکاري ځکه تا در خپل خوب بیانو قال او فرمایل یوسف علیه السلام لا یأتیکما نبرازی تاسو دواړو ته طعام خوراک ترزقانی چې درکولی کېږي تاسو ته الا نبأتکما مگر خبر به درکم تاسو ته بتأویلی په خوب په تعبیر د خوب باندې قبل ان یأتیکما مخکې د راتللو د خوراک نه ذلکما دا مما د هغې نه دي علمني چې ښودلي ما ته ربي رب زما انی ترکتو یقینا پرېښی دی ما ملت قوم دین د هغې قوم لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله باندې وهم وغوی بالآخرت فآخرت باندې هم کافرون وی کفر کوونکي دي واتبعتو ما تابعداري کړې ده ملت آبائي د دین د خپل پلار ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی و اسحاق او اسحاق علیه السلام دی و یعقوب او یعقوب علیه السلام دی ما کان لنا ندی مناسب مونږ لره ان نشرک چې شرک وکړو بالله د الله تبارک وتعالى سره من شيء د سشي ذلك من فضل الله دا د فضل د الله تبارک وتعالى نه دی علینا په مونږ باندې وعلى الناس او په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا یشکرون شکر نو باسین په منځ کې ورته د توحید دعوت ورکو یا صاحبی السجن ای ملګرو زما د جیل ارباب آیا خدایان متفرقون چنګ خیر غوره دي ام الله الواحد القهار یا الله تبارک وتعالی یک یو ذات زور اورو ما تعبدون تاسو بندګي نه کوئ من دوني سوا د الله تبارک وتعالی نه الا اسماء مگر نمونه دي سميتموها چې دی هغې لره انتم تاسو و آباؤکم افلاران تاسو ما انزل الله نه نازل کړی الله تبارک وتعالی بیا په هغې باندې من سلطان څه دلیل ان الحکم نه د فیصله الا لله مگر یو الله تبارک وتعالی لره ده امر حکم کړی دی الله تعبدو چې تاسو بندګي مه کوئ الا ایا مگر د دغه الله تبارک وتعالی کوئ ذلک الدین القیم دا د دین مضبوط ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا یعلمون نه پوهېږي یا صاحبی السجن ای خملګرو زما د جیلو د دې ځای پورې ورته خپل دعوت وچلو بیا ورله تعبیر ورکوي
یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل زما اما احدکما هر چې د احدکما یو تن په تاسو دواړو کې فیسقي ربه د بسکی په مالک خپل باندې خمرن شرابو و اما الاخر هر چې دا بل فیسلبو په پانسۍ بکړی شي فتاکل الطیر نخري به مارغۍ من رأسي د سر د دنا په پانسۍ به پروت او مارغان به د سر نه غوښې وتښتي دغه شان به پروتي خو ورته نه خو چې پلان کې به ازادي کې او پلان کې به پانسي کېږي ځکه دا پیغمبر او انتهایی شفقت پکې و قضی الامر الذي فیصله کړی شوی دی کار هغه فی چې په هغې په باره کې تستفتیان تاسو دواړه تپوس کوئ وقال نوی للذي هغې کس ظن چې ګمان و انه چې کېدن دی ناجن خلاصېدونکی دی منهما د دې دواړو نه اذکرني چې کوم کس ته وي چې ته به ازادي کې هغه ته ځان له دا خبره وکړه کو ته آزاد شوې ازادي کې به تو بلې په خبر نه کو ته ازادي کې به خو چې کله لاړ شي نو بادشاه ته بیا زما ذکر وکړه بادشاه ته زما ذکر ځکه د بادشاهانو دا طریقه ده چې جیل ته دې واچي بیا ته یېري چې موږ یو سړی قید کړی هغه ځان د خپل بادشاهۍ په کارونو کې نو دا ورته ووي وقال وفرمایل یوسف علیه السلام للذي ښایکسته ظن چې ګمان و انه چې کنندی ناجن خلاصېدونکی دی منهما د دې دواړو نه وي اذکرني یاد به کړه ما لره عند ربک خپل مالک په خوا کې فانساه الشیطان نو دی آزاد شو دی لاړو نو چې دی لاړ شو په خپله نوکرۍ ولګېدو نو بیا درته یوسف علیه السلام چېرته یادو بیا درته جیل ملګری چېرته یادو فانساه الشیطان فسیر کو ددنه د شیطان دا خبره ذکر ربی ذکر کول خپل مالک ته فلبثا نو درنګ تیر کو یوسف علیه السلام فی السجن په جیل کې بضع سنین په یو څو کلونه وقال الملك او البادشاه اني ارى 7 بقرات یقینا زینما وغواغانی اوس بادشاه خو بولیدو وی اني ارى یقینا زینما 7 بقرات وغواغانی سمان سربي یاکلهن چې خوري دوی لرا 7 عجاف وټافي و سربي غواګانی نم و ټفي غواګانی نم او دا ټفي غواګانی دا سربي غواګانی سکی خوري و7 سنبلات خضر او وغشنو و اخرى يابسات او نور وچو یا ایها الملأ اے وزیران زما افتونی خبر را کایماتا فی رؤیا په بار د خوب زما کې ان کنتم کچ تاسو للرؤیا د پار د خوب تعبرون تعبیر استن کی کو تاسو د خوب تعبیر استن کې ما ته زما د خوب سوایي تعبیر وای دا تاسو کو قالوا الوزيران اضغاث احلام دا ګډوډ خوبونه دي نامړه تاسو خوبي لیدل سټه په غواګانې او سربي غواګانې او ټپه غواګانې سربي غواګانې خوري دا چې ستا ګډوډ خوبونه دي تعبیر وی نشته دي یو خدای چې دا چې ګډوډ خوب دي دویم دا چې موږ د خوب په تعبیر سپويګو وما نحن نيومنغا بتأويل الأحلام فتعبير د خوبونو باندې بعالمين فوا وقال الذين هو الآيكس نجات منته منهما د دې دواړو نه الدغه ساقي موجود وو چې ساقي موجود او د بادشاه خوب وریدو نو ودکر یا شد تابع د امه فسد زمانینا و انا انبئکم ز خبر در کوم تاسو ته بتأویل په تعبیر د دې خوب باندې فارسلون فسئلی گئی مالرا اولی گئی بس د یاد شو چې په جیل کې یو سړی و ماته زما د خوب تعبیر ولی هغه شانت شو نو بادشاہ ته ال ما جیل ته اولیګه ز تعالی ستاسو خوب سره وړم تعبیر راوړم نو بهرحال دغه ساقي چې د انتظام او شو د تول شو تجیل تلاش د کس نه تاسو کا یوسف ایو الصدیق نو چې د لاړو نو یا یوسف دې کنه اے یوسف خو د ډیر تلوار نه یوسف اے یوسف هغه یا وستو یوسف اے یوسف ایو الصدیق اے رښتینیا افتنا خبر را کومتا وی غرضی په خټه اور لګی کنه غرضی په څه لګی په خټه اور لګی وسه پوری تیر وو خو چې وسرته پته ولګی چې زما بادشاہ له دغه خوب تعبیر پیدا کما نو ورته اے یوسف او اے رښتینیا نو لکه ځان خپل مرتبه جوړی په بادشاہ ته کنه چې ګوره تعبیر سره مې درله پیدا کوم یوسف اے یوسف ایها الصدیق اے رښتینیا افتنا خبر را کومتا فی 7 بقرات په بار د غواګانو سمان سربو کې یاکلهن چې خوري دی لرا 7 عجاف وټفی و7 سنبلات او وغي خضر شنو و اخرى یابسات او نور وچو لعلی کې دې شزو ارجع واپس شم ال الناس خلقتا په تعبیر باندې لعلهم يعلمون د پاره د دې چې دوی پوښی ستا په درجه باندې قال انو فرمایل یوسف علیه السلام تزرعون کرونده بکوي تاسو 7 سنین وکاله د ابادو فما حصدتم قال او فرمایل یوسف علیه السلام
قال او فرمایل یوسف علیه السلام تزرعون کرونده به کوي تاسو 7 سنین وکاله د ابا پر لپسې فما حصدتم نفس هغه چې لو کوي تاسو فزروه نفرید غیل را فی سنبله په وګداغه کې وکاله به آباد پر لپسې تاسو زمیدار کوي خو چې کم فصل تاسو اخلي کنه ناغه په وګو کې پریدای ترشل کوي بای ناغه په وګو کې پریدوي الا قليلا مگر لګ مما د اغنا تاكلون چې تاسو یې خوري بقدر ضرورت زال د خوراک د پاره د کوي نور په وګو کې پریدای دا ولې په وګو کې پریدای ځکه په وګو کې دانه نه خرابيږي د تخم د پاره چې خلک د دانیک دي نو وګګ دي کنه د تخم د پاره وګګ دي کنه بیا د تخم په ټیم کې هغه وریږي نو دا ولې ځکه په دې وګي کې دانه نه خرابېږي نو تخم د پاره خدانه پکار وي نو یوسف علیه السلام ورته او فرمایل وی وکاله به تاسو زمیدار کوي خو دا دانه به تاسو په وګو کې پریدای ها چې څومره تاسو د خوراک د پاره پکاري هغه تیراله په نور بغل باندې ببلسای نه ثم ياتي بابراشي من بعد ذلك ورسل دينا 7 شداد وقال سخ ياكل لا چو بخري ماخه قدمتم لهن چې تاسو وړاندې جمع کړیو د دې کلونو د پاره الا قليلا مگر لګ مما د اغنا تحسنون چې تاسو خزانه کوي چې تاسو څه کوي خزانه کوي د ځان د پاره خزانه کوي تخم لرا الا قليلا مگر لګ مما اغنا تحسنون چې خزانه کوي تاسو تخم لرا ثم ياتي بابراشي من بعد ذلك ورست ردينا عام يوكال في فاغيك يغاث الناس پریاد به منظور شي د خلکو وفيه عصرون او پاغيك بدوي نه چوړي انګور لرا سمانا وکاله به تاسو پر لپسې زمیدار وکي پسونه به جمع کوي بیا به پس داغینه وکاله د سراشي د قات صالح راشي سخ کلونه به د قات صالح راشي پای کې چې کوم غلط تاسو په وګو کې جمع کړو هغه ټوله تاسو خورئ صرف تخم به در سره پاتې شي د وو کالونه پس بیا به یو کال راشي ثم ياتي من بعد ذلك عام بیا به راشي یو کال ګوره فی پاغي کې با یغاث الناس پریاد منظور شي د خلکو یو معنا یا یغاث الناس باران بوي په خلکو باندې باران بوي په خلکو باندې وفيه عصرون او پای کې بدوي انګور نه چوړي وقال الملك اتوني نو بس سړی لاړ او بادشاہ ته وی چې ستا د خوب تعبیر داده چې وکاله به زمیدار کو خو ګوره هغه چې جمواري ځان له وکای ځکه چې داغه نه پس وکاله بیا د سره روان دي د قات صالح را روان دي ستا د خوب تعبیر داده خا بادشاہ وی دومره د کار سړی دا په جیل کې دی د خمال راولي وقال الملك يبادشاه ائتوني راولي مال را به دي فلما جاءوا فسهر كل چراغ دتا الرسول استاذ راغ بادشاہ دی غواړي قال انه فرمایل یوسف علیه السلام ارجع واپس الى ربك مالک فلتا فاسالوا فاستقوس وکا ما بال النسوه اللاتي صد حال د خزو خغه قطعنا چې پریکړي دي ايديهن لا سنخفل یوسف علیه السلام جیل بحال وزم چې ترسو مخفل صفای نه کړي ترسو می سپای ز جیل تراغله پس کې ما ولې ز جیل تراغله ما زکه چې یوسف علیه السلام ته پته و چې ز اوزم زبه د پیغمبري دعوت چلو ما نو بیا بر باندې دا تومت فروتی چې په دغه خو د خپل مالک د خزي سره تومتي شوی ونعوذ بالله نه خپل سپای اول کوم زکه زبه دعوت د څه چلو ما د پیغمبري وقال نوي فلما ندور توي فاسالوا تاسو کوي ما بال النسوه اللاتي صد حال د خزو خغه قطعنا چې پریکړي دي ايديهن لا سنخفل ان ربي يكن رب زما بكيدين په مکر داغي باندې عليم فوده قال ما خطبكن نو بادشاہ خزر وغوخته بادشاہ خزر وغوخته قال وي ورتا ما خطبكن صد حال تاسو اذرا وتنا چې کله مطالبه تاسو وکړه نو مطالبه یې خزي کړي وکټول کړي وا یوې کړي وا خو نور ویم بیا برسته څه شوې ملګری شي چې کله لاسونه غوښ کړو ناغیم څه شوې ملګری شوې اذ راوتنا کله چې مطالبه کړي و تاسو یوسف د یوسف علی السلام نه عن نفسي په بار د نفس تاغه کې قلنا نو خذو حاش لله پاکي د الله تبارک وتعالى لرا ما علمنا نه دلی مونږه علی داغه من سو ان سبدي ټول خو مونږ داغه نه سبدي نه ولیدلی قالت امرأة العزيز نوي خزي د عزيز الآن حسس الحق والسرغنشو حق انا راودته ما مطالبه کړی و ددنا عن نفسي په بار د نفس دکی وانه او یقینا د من الصادقين خامخا درشتینو نه دی زلیخي ویل بس دا ګناه ما کړی دا ذالک دا ليعلم ذالک دا خبره دی وجنا دا قول یاد د زلیخي او یاد د یوسف علیه السلام دی یوسف علیه السلام فرمایل وی دا کار مې زکه وکړو چې زما مالک ته پته ولګي چې ګوره ما دا سره خیانت نه دی کړی زما مالک ته پته ولګي چې ما دا سره خیانت نه دی کړی ځکه مې د خزونه صفایي غوښتله
او یا دا قول د زلیخې دی چې بالکل ماته مطالبه کړې وه خو هغه زمانه ځان بچ کړی دی نو زما مالک ته پته ولګي چې ګوره ما څه بدکاري د هغه سره کړې نه ده ذالک دا د دې وجنه لیعلم چې پته ولګي انی یقینا چې ما لم اخنه ما خیانت نه دی کړی د مالک سره بالغیب په شیشه وان الله کان الله تبارک وتعالى لا يهدي خو لا يهدي كيد الخائنين وان الله کان الله تبارک وتعالى چې دی لا يهدي نه کامیابوي كيد الخائنين تدبیر د خیانتګرو نه کامیابی تدبیر دو خیانتګرو وما ابرئ او ز پاک نه کوم نفسي ځان خپل دام یا قول د زلیخه یا قول د چا دی د یوسف علی السلام یوسف علی السلام فرمایل چې ز ځان پاک نه کوم دا سلام چې ز پاک يم بالکل دا اسی عجز دی ولی یوسف علی السلام خو پیغمبر دی پاک نو خدا عجز دی د یوسف علی السلام چې ز ځان پاک نه کوم ځکه الله تبارک وتعالى ته دا نه خوخه دی چې انسان د ځان پاکي بیانوي الله تبارک وتعالى دا نه خوخه چې انسان د ځان څه بیانوي پاکی بیانوي یوسف علیہ السلام فرمایي زه دا نه کوم چې زه د خپل ځان څه بیان کوم پاکی بیانوم او یا دا قول د چا دی د زلیخې دی چې زه ځان پاک نه کوم ځکه مې دا خبرې وکړې چې او دا مطالبه ما کړې وه وما ابرئ او زه ځان پاک نه وما ابرئ نفسي او زه ځان پاک نه کوم ان النفس یقینا النفس لاماره خامه حکم کوونکې دی بالسوء په بدۍ الا ما رحم ربي مگر چې رحم پې وکړي رب زما ان ربي یقینا رب زما چې دی غفور بخونکی دی رحیم مهربانه دی وقال الملك ائتوني اویل بادشاه راولئ ما لره راولئ ما ته به دی استخلصو چې خالص سکم لنفسي د خپل ځان د پاره فلما کلمه فسر کلا چې خبرې وکړي د سره بادشاه قال ان اول دو انک اليوم یقینا نن ورځې لدینا زما سره مکین امین اوچتي مرتبه والا او امانتداري قال جعلني فرمایل یوسف علی السلام وګرځو مال را على خزائن الارض په خزانو د ځمکې د مصر باندې یعنی یوسف علی السلام ورته فرمایل مال وزیر خزانه مقرر کړه دینه معلومه شو چې کله یو عهده داسې ده چې تا ته پته ده چې دا زه کولی شم او زمانه بغیر بل څوک په سمې طریقې سره نشي ادا کولی نو بیا د هغې عهدې مطالبه جایز ده چې تا ته پته وي چې زمانه ما سوا د دې بل ښه ادا کوونکی څوک نشته دی نو بیا د هغې عهدې مطالبه څه ده جایز ده یوسف علیه السلام ورته وفرمیل چې تو خامخا ما ته ځان ته نږدې کوې او عهده راکوې نو بیا کومه عهده راکړه وزیر خزانه مې مقرر کړه انی یقینا چې ما حفیظ حفاظت کوونکی علیم او فوهما په مالونو باندې او د هغې په سمبالښت باندې فوهما نو وزیر خزانه کې هم دا 2 صفات پکار دي نو څو صفات پکار دي 2 چې یو حفاظت کوونکی وي څه وي حفاظت کوونکی د دې څیز خیانتګر نه وي ټیک شو که نه او دویم دا چې په دې کار پوهېږو نو چې یو پوهېږي نو که حفاظت کولی شي نو بیا هم څه فایده نه لري او که نه پوهېږي خو چې غل دی نو ټول شی به خپل کور چلوي نو انی حفیظ یقینا زه حفاظت کوونکی علیم پوهما وکذلک دغه رنګې مکننا ځای ورکو مونږ یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې اول یوسف علیه السلام وزیر خزانه مقرر کو او بیا دغه بادشاه په خپل ژوند باندې بادشاهي چاته وسپارله یوسف علیه السلام ته بیا یوسف علیه السلام ته خپل بادشاهي وسپارله او ایمان یې راوړو په چا باندې په یوسف علیه السلام باندې بیا یوسف علیه السلام په ژوندانه باندې هغه بادشاه څه شو وفات شو او بعض مفسرینو لیکلي دي وایي په دغه زمانه کې د زلیخې خاوند هم بیا مړ شوی و څه شوی و مړ شوی و نو د بادشاه د یوسف علیه السلام سره د زلیخې څه وکړله نکاح هم وکړله و یوسف علیه السلام ورته بیا وفرمایل چې دا طریقه غوره ده که نه کومه طریقه چې تا خوښول هغه غوره وه ګوره دا تعالی بهتر ده او الله تبارک وتعالی د یوسف علیه السلام په زړه کې بیا د زلیخې د مینې نه زیاته مینه واچوله زلیخې چې د یوسف علیه السلام څخه کومه مینه وه بیا الله د یوسف علیه السلام په زړه کې هغه مینه د زلیخې واچوله خو بیا د زلیخې مینه د یوسف علیه السلام سره هغه شانتي نه وه ځکه چې هغه په یوسف علیه السلام ایمان راوړو که نه ایمان راوړو یو ځل یوسف علیه السلام زلیخې ته شکایت وکړو وی ته ما ته توجه نه کوې ما له مینه نه راکوې زلیخې ورته ووي چې ما ستا د وجې نه چې کوم رب پېژندلی دی د هغې رب د وجې نه ما ټولې مینې یېرې کړي دي زما مینه اوس د چا سره ده د هغې رب سره ده چې کوم ما رب ستا د وجې نه پېژندلی دی نو بیا به زلیخه د الله په عبادت کې مشغوله وه
وکذالک دارنګ مکننا زی ورکومونګه لیوسف یوسف علیه السلام ته فی الارض پزمکه کې یتبوأ زی بین و من د دینه حيث یشاء کم زی به چې خوښ شو نسقیب رسوم برحمتنا رحمت فن من خای چاته نشاو چې خوښ شي زمونګه ولا نضيع نزاکم اجر المحسنین اجر د نیکانو ولا اجر الاخرته خامخه اجر د اخرت خیر غرد للذین د پاره کسانو امنو چې ایمان راوړي وکانو یتقون تقوا دارو وجاء اخوة يوسف اورال رون د یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علی پاغه باندې یعنی هغه وکاله د قات صالح شروع شو اول وکاله فرل پسې زمیدار او آباد کړو یوسف علیه السلام هغه غلبه سنبالوله غلبه څه کوله وزیر خزانه وکړه هغه غلبه سنبالوله او بقدر ضرورت په خلکو ته ورکوله حتی در دې پوری و یوسف علیه السلام قوم ته اول چې تاسو ډوړی یو ټیم تکای ډوړی یو ټیم تکای وی بیا به یوسف علیه السلام چې څومره نوکرانو کنه په خپل نوکرانو ټیم وي چې تاسو هم ډوړی سکای یو ټیم تکای ناغي ورته ویل وی حضرت غلط ډیره ده نو تا خو په خپل باندې مې ورته ډوړی کړه په خپل نوکرانو دې مې وکړه وی زه نه غواړم چې زه او زما نوکرانو د رعایه په منځ کې د فرق وي د رعایه او زمونږ په منځ کې د څه وي فرق وي چې هغې یو ټیم ډوډۍ خوري موږ به هم څه کوو یو ټیم ډوډۍ خورو بهرحال اووه کاله دوی جمعواري وکړه چې جمعواري وکړه اووه کاله پس بیا سخت قحط راغی په مصر کې او غیر چاپېره په شام کې په دې علاقو کې هم څه شروع شوه قحطسالي شروع شوه یوسف علیه السلام داسې وکړه چې خپلو خلکو ته خو غاله پوره وه ځکه جمع کړې وه که نه خو بقدر ضرورت په بار هم خرڅوله بار علاقې ته هم څه وه قحطسالي وه نو بار به یې خرڅوله بقدر ضرورت نو د هغې خلکو نه به هم پیسې اخیستې نو په خپل ملک چې کوم نور ضروریات هغه به یې څه کولو پوره کول او مې خپل ملک غله پوره وه او مې بار ملکونو باندې غله خرڅول شروع کړه دا خبره ګیر چاپېره مشهوره شوه چې د مصر بادشاه چې دی هغه غله خرڅوي او ډېر زیات ښه اخلاقي دی خو د یو تن پسې یو بار ورکوي سواګرې نه ورکوي د یعقوب علیه السلام په علاقه کې کوم د یوسف علیه السلام خپل ملک چې شام هلته هم قحطسالي راله یعقوب علیه السلام زامنو ته وویل ولاړ شئ مصر ته د هغې ځای نه غله واخلئ راوړئ قحطسالي وه د یوسف علیه السلام ورونه رالو چې رالو یوسف علیه السلام ته مخامخ شو یوسف علیه السلام وپېژندل خو دوی یوسف علیه السلام نه وپېژندلی ولې نه وپېژندلی ځکه چې یوسف علیه السلام ماشوم او اوس غټ شوی و نو کله چې ماشوم غټ شي بیا سړی نه پېژني او دوی خو داسې غټ ورو په غټ سړي کې دومره فرق نه راځي یوسف علیه السلام دوی وپېژندل خو دوی یوسف علیه السلام ونه پېژنده یوسف علیه السلام دوی له غله تیاره کړه ورې وله کړه چې ورې وله کړه خپلو نوکرانو ته وي دا پیسې ورله په بار کې واپس کېدی دا پیسې ورله په بارونو کې واپس کېدی دا ورله ځکه کېښودې یو خو دا چې دا نه غوښتل د خپل پلار غریبي ورته معلومه وه چې د خپل پلار نه پیسې والي وی دا پیسې به زه د خپل جیبه په خزانه کې کېدم خو د دوی نه مالی دویم دا چې دا پیسې د دوی په بارونو کې کېښودې شي که نه او یعقوب علیه السلام دا بارونه کولو کې دا پیسې ویني نه خو پیغمبر دی هغه به وایي چې ښه د بادشاه نه پیسې هېرې شوي دي یاره واپس دا اوسئ یوسف علیه السلام دا غوښتله چې دوی واپس راشي یو خو به دا پیسې ماته راوړي دویم دا چې که پیسې ورسره نه دا چې ویني نو دا به راوړي واپس را به شي خو دوی چې تله که نه نو یوسف علیه السلام ته ویل زمونږ یو ورور دی پلار یې زمونږ سره نه راپرېږدي خو زمونږ سره په کور کې یو تن بل هم شته د هغه هم مونږ له یو بار راکړه زمونږ یو ورور بل دی یوسف علیه السلام ورته وفرمیل ویل نه زما قانون دا دی چې سړی په خپله راشي غله به وړي دې غله نه در کوم او بل ځل چې راځئ او که هغه خو را نه وستو نو بیا ګورې تاسو ته غله نه در کوم ځکه ما ته پته ولګي چې تاسو دروغجن یې زما نه خو په غلا یو بار وړو نو یوسف علیه السلام ورته دا وی وجاء اخوة رالرونا یوسف د یوسف علیه السلام فدخلوا پس داخل شو علی په د باندې فعرفهم یوسف علیه السلام او فجندل دوی لرا وهم او دوی له دلرا منکرون ناشنا غړون کی وو ولما جهزهم هر کلا چې تیار کړو دوی لرا به جهازهم سامان د دوی قال اتوني فرمایل یوسف علیه السلام را ولی ماتا باخ اغرور لكم چې تاسو د من ابيكم د پلار تاسو نه الا ترون تاسو نه ګورئ اني او فی الکیلا زو فر ورکم پیمانا وانا خير المنزلين او زه ورم د مل مستیا کون کنا فان لم تاتوني او کچری تاسو را نه واستو ماتا به اغو فلا کیل لكم پس نشتره کیل تاسو د پاره عندي زما سرا ولا تقربون ما تمنز دی کیږي زکه زب بیا پوښم چې تاسو زمانه یو بار پغلاوړو
قالوا ویل دوی سنرابدو زرد چې مطالبه به وکړو مونږ عنه د هغه په باره کې اباه د پلار د هغه نه وانا لفاعلون یقینا مونږ کوونکي د دې کار یو وقال وی ویل لفتیاني نوکرانو خپلو ته اجعلوا وګرځوئ بضاعتهم پیسې د دوی فی رحالهم په انډو د دوی کې لعلهم کیدای شي دوی یعرفونها او فی جنیدا اذا انقلبوا هر کله چې واپس شي الی اهلهم اخکور والو خپل ته لعلهم کیدای شي دوی یرجعون واپس شي فلما رجعوا فسر کله چې دوی واپس شو الى ابيهم پلار خپلتا قالوا ويل دو يا ابانا و پلار زمونگا منع منکړه شو من الکیل زمونږ نه پیمانا فارسل فسلگا معنا زمونږ سره اخانا رور زمونگا نقتل چې غل وروړو و انا له او یقینا موږ بد دو له حافظون هما حفاظت کوونکیو قالوا فرمال يعقوب عليه الصلاه والسلام هل امنكم آیا اعتبار کم پتا سبحان علیه تد بارکی الا کما امنتکم مگر سرنګ چې اعتبار میکړو پتا سبحان دی علی اخی په ضرور د کی من قبل مخک د دینا خا یوسف متعلق می پتا سو اعتبار وکنا خوراله ورکو وسو کم بد باندې پتا سو اعتبار وکما فالله فضل الله تبارك وتعالى خير حافظا ور حفاظت کون کې دے وهو ارحم الراحمين او د الله تبارك وتعالى ډیر رحم کون کې دے را در رحم کون کنا ولما فتحوا هر کله چې کولا وکو متاعهم سامان خپل وجدوا ويمنت بزاعتهم پیسې خپل رد چې واپس کړي شي الیهم دویتا قالوا هو يا ابانا وابلار زمونگا ما نبغي مون نور سغواړو هذه بضاعتنا دا زمون پیسې دی ردت الینا چې واپس شوي دي مونږ ته ونمير خوراک براوړو اهلنا اهل فلتا ونحفظ اخانا وحفاظت بکو درو خپل ونزداد او زیات بکو کایل بعیر یو بار دو خو چې دیر اثر لاړ شو یو بار بس واګری راوړو کنه ذالک کایل یسیر دا دیر راشن لګو دا خو لګ سامان مونږ راوړ اوس به ختم شي مونږ ډیر غټ تبر یو قال او فرمایل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لن ارسله هچرین لګم دیتا معکم تاسو سرا حتا تاتونی تر دې چراتلو کای ماتا موثقن پپوخ لوز باندې من الله د طرف د الله تبارک وتعالى لتأتنني خامخارا ولي بدمات براولي بماتا به دي الا ان يحاط بكم مگر دا چې احاطه وکړي شي پتا سبحان دي فلما فسر کلا اتوه چهر کلا رالدتا فلما فسر کلا اتوه چې دی راتلو کړه يعقوب عليه الصلاه والسلام تا موثقهم فلوزن خپل باندې قال الله نو فرمال يعقوب عليه الصلاه والسلام الله تبارك وتعالى علامه پایسبانی نقول چې مونږ وایو وکیل ذمہوار دي وقال فرمال يعقوب عليه الصلاه والسلام يا بني يا بچړو لا تدخلوا مداخل گئی من باب واحد دیوی دروازینا ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شي په دروازو جدا جدا باندې په جدا جدا دروازو باندې داخل شي تاسو مخکې لیدلو کنه د خارونو کې دا دروازې بوي لکه پیښور خار کې موږ دروازې شته کنه او دا رنګ د لاهور خار کې دروازې شته دي د دروازو باندې بدن نس شو خارو نو چې تاسو خار ته داخليږئ په یو دروازه م داخليږئ دا يعقوب عليه السلام ولې دا خبره وکړه مخکې وته نه وکړه اوس ولې وکړه اوس ځکه وکړه چې يعقوب عليه السلام مخکې خو چانه پیژندلې اوس ال د خلکو پیژندلې چې تاسو بادشاہ ډیر عزت کړی دی او اوس تاسو یو ول ځوانان او دوی خوري مو ځکه د پیغمبر اولادو باډیان هم خوي جسیم خپل غټ غټ جسیم ټول ځوانانو نو چې یو لستنه په یو دروازه نه نو خلکو چې دا یو لسوالونو دي په نظر بشي په سبا شي په نظر بشي ځکه حدیث مبارک کې راځي العين حق نظر څه شي دی حق دی حدیث مبارک کې راځي او دوه صحابه کرامو یو صحابي داسې په ابو کې لامبل په نهر کې نو کمیس استلو نو داغه بدن ډیر زیات خولې و سور سپین بدن او موټا خب جوړ بدن کنه چې هغه د بدن ته او کتل هغه بل صاحب نو هغه دسی وي ما خو چرته دومره خيسته باډي چرته درې دي دغه خيسته جسم ما چرته نه درې دي هغه چې څنګه دا او په هغه ته براله هغه بیمار شو سخت ته پیراله دا واقع صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړه الله پاک پیغمبر دا خبر وکړه د نه جوړ شو نبی رسول پاک صحابي پسې او بولې غلي هغه ته وایي چې او 10 وکا په وو باندې سوکا او 10 وکا او دا هغه او 10 او بیا راوړې په د باندې او چانګي ناغي صحابي او 10 کو په وو باندې هغه به راوړې په د باندې سکړي او چانګي څنګه په او چانګي هغه روغ رمټ شو یا نبی رسول هغه صحابي ته رټنه وکړه ویته د پر د برکت دعا ولینه غوښته د پر ته دو برکت دعا دی ولینه غوښته داسې مکوي العين حق عین څه دی نظر حق دی
نو یعقوب علیه السلام هم دوی ته وی په یو دروازه باندې مه داخلېږئ ځکه خلکو پېژندلي یې مخکې چې دا وروڼه دي ودخلوا داخل شئ من ابواب متفرقه د دروازو جدا جدا نه وما اغني زه نشم لرکولی عنکم ستاسو نه من الله د الله د طرف نه من شیء څه شی ان الحکم نه و دا خو یو خبره الا ان الحکم نه د فیصله الا لله مگر خاص الله تبارک وتعالی لره ده علیه توکلت په ما باندې ما ځان سپارلی دی وعلیه په هغه باندې فلیتوکل المتوکلون ځان وسپاري توکل کوونکي ولما دخلوا هر کله چې دوی داخل شو من حیث د داسې ځای نه امرهم چې حکم کړی دوی ته ابوهم پلار د دوی ما کان یغني نو دی چې لر کړی وی عنهم د دوی نه من الله د طرف د الله نه من شیء څه شی الا حاجتا مگر دا خو یو خبره وا فی نفس یعقوب په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضواها چې پوره کړه هغې لره وانه یقینا دی لذو علم خاوند علم لما علمناه د وجه د هغې نه چې علم ورکړه موږ دته ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکونه لا یعلمون نه پوهېږي ولما دخلوا هر کله چې دوی داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آواز یې ورکو الیه ځان ته اخاه د خپل رور سره خپل رور یې د ځان سره کو چې دوی یوسف علیه السلام خوا له ورسېدل نو یوسف علیه السلام دوی له د شپې ځایونه تیار کړو نو دوه تنو له ځای تیار کو دوه تنو لا وی تاسو لاړ شئ دوه تنو ځای تیار شوی دی هلته کې سملی هلته سملی دوه تنه سملی نو دوی ټول وروڼه دوه تنه لاړو دا بنیامین پاتې شو نو یوسف علیه السلام د بنیامین نه تپوس وکړو وی ولې ستا پکې رور نشته دی چې دوی دوه تنه لاړو ته یوازې پاتې شوي نو بنیامین په ژړا شوی زما ورور خو هغه ورک شوی دی هغه څه شوی دی ورک شوی دی نو یوسف علیه السلام ورته وویل زه ستا ورور یم که نه ته به ما سره سملی ته به زما سره سملی نو چې دی د ځان سره بوستو نو د شپې ورته یوسف علیه السلام ټوله خبره وکړه چې ته وایې زما کوم ورور ورک شوی دی نو هغه د زیمه ولما دخلوا هر کله چې داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې آوا نو زی ورکو الی د ځان سره اخاه روح فلتا قال او فرمایل یوسف علیه السلام بنیامین ته وی انی یقینا زچما انا اخوک ازستا رور یما فلا تبتئس تمغم جنی گابی ما فایس باندې کانو یعملون چې دی وکړو ځکه بنیامین سره دوی په لار باندې سزور زیاتې کړي وو فلما جهزهم فرهر کله چې تیاری کو دوی لرا بجهازهم سامان د دوی جعل السقایتان و ګرځو لوخه ابو فی رحل اخیه په بار ضرور خپل کې بنیامین په وکړه د شپې نه چې سار به مونږ داسې کوو ثم اذن مؤذن دا کم لوخه و دا لوخه چې و دا د یوسف علیه السلام د ابو د سکلو لوخه و د زرو جوړو اوبه به پیم سکله دوی له به پیتول هم کو ثم اذن بیا اعلان کو مؤذن یو اعلان کوونکی ایت العیر ای کافری والو انکم لسارقون یقینا تاسو غلی قالوا ويل دوی واقبلوا اور مخامخ شو علیهم په دوی باندې ماذا تفقدون سش تاسو نو ورک شوی دی تاسو نه سش ورک شوی دی قالوا ويل دوی نفقد ورک شوی زمونږ سواع الملک هغه اوګه د بادشاه مطلب دا د ابوس کلو خو وزن به پیم دا کېل به پیم دوی لره کاو ولمن جاء او چا چې راتلو کړو به په هغې باندې حمل بعیر بار ورله د اوښتې وانا به زعیم او زه په هغې باندې ذمهوار یم نوکر دا خبره وکړه زه ذمهوار یم زه به یو بار د اوښ ورکوم که چا دا لوښی راوړو قالوا ويل دوی تالله قسم په الله لقد علمتم چې تاسو ته په تحقیق سره تاسو ته پته ده ما جئنا چې راتله نه دي کړي مونږ علي نفسدا چې ورانې وکړو فی الارض په ځمکه کې وما كنا سارقین او نه یو مونږ غلاګرو قالوا نو فرمایل ورته دوی فما جزاء نو څه د بدله د هغې ان کنتم کاذبین که چېرې تاسو دروغجن سزا به د هغې سړي څه وي که چا دا غلا وکړه قالو نو ووی دوی دا غلا چا کړې و نو دا به سزا څه وي قالو وویل دوی جزاء بدله د هغو بدله د دې غلا چې دا من هغه څوک دی وجدا چې ومونتلی شو فی رحلي په بار د هغه کې قالو وی جزاء بدله د هغې من هغه څوک دی وجدا چې ومونتلی شو فی رحلي په بار د هغه کې فهو پس دغه کس جزاء بدله د هغې ده د یعقوب علیه السلام په شریعت کې د غلا سزا دا وه چې کم کس به غلا د چانه کړې وه او غلا به پې ثابت شوه نو دا کس به د دغې کس غلام جوړېدو څه به جوړېدو غلام به جوړېدو کذلک دغه رنګې نجزي الظالمین بدله ورکو موږ ظالمانو ته نو دوی ورته په خپله وي زموږ په شریعت کې سزا دا ده چې چا دا غلا کړي هغه به د هغې په بدل کې څه کېږي پاتې کېږي غلام کېږي به فبدأ نو پس شروع شو دوی بأعویتهم په بارونو د دوی باندې قبل وعاء اخی مخکې د بار ضرور د دنه ځکه چې ډاري کې د بار نه رسته وي نو بیا به ته چې دا خو تاسو به یې ښې نه هغه د معلوم درته
نو مخکې نور بارونه وسپړدلو او په آخر کې د بنیامین بار وسپړدو. ثم استخرجها بیا یې راویستو د جام لره من وعاء اخی د بار ضرور د دنا کذالک دغه رنګ کې دنا تدبیر کړو مونږه کې دنا چل خودلی مونږه یوسف علیه السلام ته الله فرمایي دا چل ورته مونږ خودو. ما کان نو یوسف علیه السلام لیا خدا چې اغسته وي اخاه ورور خپل فی دین الملک په قانون د دې بادشاہ کې الا ان یشاء الله مگر کېږي چې هغه چې غواړي الله تبارک وتعالى نرفعو فرتکو مونږه درجات په درجو کې منخغي چاله را نشاء او چې خوښ شي زمونږه وفوق كل ذي علم او د پاسه هر خاوند علمنا عالم شته د پاسه د هر خاوند علمنا عالم شته چې الله دې قالوا نريد ان يسرق قالوا اویدوی ای یسرق کوچری د غلا کړی وي کوچری دو کو د بنیامین د غلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره خو نه ده دا دلته محذوف ته کو د غلا کړی وي نو دا سره تعجب خبره نه ده وی ولی وی فقد سرقه په تحقیق سره غلا کړی وا اخو نور له د دومین قبل مخکره دنا دا یو بل ورو هغه مخکې غلا کړی وا نو خیر ده کو د بنیامین غلا وکړه دا سره آشنا خبره دي نور ورونو وي فاثر پس پټ کړه دا خبره یوسف علیه السلام په نفس په خپل کې ولم يبدها لهم او دا خبره دوی تخکار نه کړه دا خبره تخکار نه کړه قال ویل انتم شر مکانا تاسو ډیر بدتر یې په درجه کې ډیر بدتر یې هغه یوسف لا تاسو یې کړه نه دی اوس په بدو یاد وای دا ولې دی چې د مخکې ورو هغه غلا کړی نو ما درته مخکې واقع بیان کړه کنه چې دا یوسف علیه السلام چې د مفسرین لیکي په بنیامین په پیدایش کې د مور وفات شو د بنیامین په پیدایش کې د مور څه شوله وفات شو چې وفات شو نو د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام خور و هغه په یوسف علیه السلام ډیره زیاته مینه و نو دی هغه بوستو د یوسف علیه السلام په هغه سره پاتې کېدو یعقوب علیه السلام په خوشاله ځکه چې د ماشوم په ماشومولي کې زنانه ته ماشومان محتاج نو خدمت لپاره خو چې کله د لوی شو نو یعقوب علیه السلام وغوښته چې د ځان لراولي نو چې دې تیر واستنو د تروري پسې خپه وا ناغي داسې چلو کو چې داغي د سرو امیلو شاته د کمیس تلاندې د غاړې ته ځوړن کو د خوړو کې وو د کمیس تلاندې شاته طرف ته ځوړن کو نو چې دې د یعقوب علیه السلام دی راوستو چې هغه غوغا شروع کړه وی اله زما امیل رخصه دی دا خو دا به یوسف وړي کنه دا به غوړي نو چې وای کته هغه شاته کمیس تلاندې هغه سره امیل برآمد شو دا د غلا کړی دا په دغه طریقې باندې دی هغه د ځان سره واپس بوستو نو دوی پم پوو او یعقوب علیه السلام پم پوو چې دا د غلا نه ده کړی دا سره دې دا چل کړی د بوستو د پارچ دا په خپاو دا ټول رونه په پوو خو هغه عینا دی لا پزړه کې خو په پوو چې دا غلا نه وکړي یوسف علیه السلام تاسو ډیر بدتر یې په درجه کې هغه غلا لا وسم په ما یاد وي خطه پته چې ما غلا نه ده کړی والله الله تبارک وتعالى اعلم ډیر خپو دی بما فایسبانی تصفون چې تاسو بیانوي قالوا یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا ان له یقینا د لپاره ابن پلار دی شیخا بوډا کبیرا ډیر عمر والا فخذ ونساء احدنا یوتن زمنا مکانا فزید د باندې ان نراک یقینا انهم تعالی من المحسنین د احسان کوونکو نه بل تن زمونږ نه ونیسه خدای سکه پرېږده قال او فرمایل موسی یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم په الله تبارک وتعالی سره ان خدا چې زه ونیسم الا من سوا د هغې چا نه وجدنا چې مونږ ته د مونږ دغه سره متاعنا سامان خپل عنده دغه سره انا اذن یقینا مونږ به په دغه وخت کې لظالمون خامخا شو ظالمان چې غلا کړی هغه پرېږدم او د هغه په ځای بل تنو نسم دا خو بس ظلم وکما فلما استيئسوا پر هر کله چې د نامید شو من هددنا خلصوا نجيا نو جرګ شو ځان لا قال كبيرهم نو ويل مشر دوی دا کم مشر دی هغه يهودا ها دوی ته چې یوسف علی السلام مو اجنای یوسف علی السلام مو نه دوی مشر ور چې کوم او چې خامخ تاسو د لر کوي نو کوی ته ورتاو کوي قال كبيرهم نو المشر دوی وی علم تعلموا آیات استفت نشته ان اباكم چې کنن پلار تاسو قد اخذ عليكم فتحقیق سره غست تاسو نه موثقا کلک لوز من الله په نوم د الله ومن قبل مخکر دینا ما فرتم هغه چې چل کړو تاسو په یوسف په بار د یوسف علیه السلام کې اکم کوتاهی چې د یوسف علیه السلام په بار کې تاسو کړه خدای ته یاد ده کنه اوس خدا چلو کو فلن ابرح الارض همیشه بیم ز په مصر د زمکه کې فلن ابرح الارض فزبا همیشه پزمکه د مصر کې حتی در دې پوری یاذن لی چې ما ته اجازه تو کی ابي پلار زما او يحكم الله لي یا فیصلو کی زما الله تبارک وتعالى زه د مصر د خار نظم کوړته یا بدل ته مړ شم یا راته پلار و چې راځه کوړته وهو خير الحاکمین دا الله تبارک وتعالى غوړه د فیصله کوونکو نه ندی آیتونه معلومه شو کنه چې دوی کافر نو کافرو
نو خو پیغمبران هم نو ځکه چې د یوسف علیه السلام کوی ته غورځول الله خو ګناه کبیره ده دا قتلول ګناه کبیره ده او پیغمبر د ګناه نه سوي پاک وي نو مؤمنان وو خو انبیا نو ارجعوا واپس شئ الى ابيكم پلار فلتا فقولوا فسوى ورتا یا ابانا اے پلار زمونگا ان ابنک سرق یقینا زستا غلا کړی دا وما شهدنا او مونږ گواہی نه کو الا بما علمنا مگر داغه سچ په یو په مونږه وما كنا ونه مونږه للغیب د غیب حافظین حفاظت کوونکی مونږ ته څه پته چې د بغلا کوي واسال القريه التي او تاسو کده کلی والو خینا كنا او چې مونږه فيها پاغي کی والعير التي او دای قافلینا اقبلنا چرالو مونږه فيها پاغي کی وانا لصادقون ويكن من خام خارجتنيو ورل تسمر حوالي ورکی کنا دغه دلته خبره کې ورشتنیو کنا دلته دوی خبره کې سو رښتینیو نو حواله سمره ورکی ویلال شپاغي کلی کې تاسو کا ټیک شو کنه د خلکو نه تاسو کا او په کومه قافله کې چې موږ رالو دا غینه تاسو کا چې موږ خبره کې سيو او د یوسف علی السلام متعلق دا نه وي خو صرف یو کمی سره غسته په وینو سر کړه ځکه چې دوی مجرمان او دلته دوی مجرمان نه دي نو ځکه وي ته تحقیق وکا قال او فرمایي یعقوب علیه السلام بل سولت لكم بلکې خیسته کو تاسو ته انفسکم نفس استاسو امرن دا کار فصبر جمیل کار زما چې صبر خیسته ده عسى الله نزدې چې الله تبارک وتعالى ان یاتینی راولی ما تابهم دوی جميعا طول ما د الله نو امید ده چې الله به ما ته ټول راولي ځکه سوتنه لاړو ورک شو درې تنه سوتنه لاړو یوسف علیه السلام خو د مخکې نه ورکته بنیامین پسې مال ته پاتې شو او مشر رور خو مو چې زنه زما نو درې واړه لاړ شي خو زما د الله نه امید دی چې الله به ما ته ټول راولي انه یقینا د الله تبارک وتعالى چې هو العلیم الحکیم غفور حکمت والده وتولى وغرزد عنهم د دوینا وقال ويل يا اسف على يوسف هي افسوس دی په یوسف باندې وبيزت عيناه او سپین شي وسترګې د من الحزن د جړانا فهو کظیم پس د غم نه ډک په جړا شو ځکه کنه چې کله نوې غم راشي نو زاړه غمونه انسان ته تازه کوي نوې غم زوړ غم تازه کوي نو بنیامین ورک شو نو یوسف ورته یاد شو یوسف علیه السلام ورته یاد شو وقال ان ويل يا اسفا هي افسوس ته علی یوسف په یوسف باندې وبيزت عيناه سپین شوی سترګې د من الحزن د جړانا فهو کظیم پس د غم نډکو جړلې د سترګو نظر لاړو قالوا ورتدي تالله قسم فلا تفتؤ تياد همیشه تی تذکرو چې یاد یوسف حتى تكون حرضا تر دې چې ترنزرو او تكون او یاشت من الهالکین د مړونه مړ بشي په یوسف پسې ته اوسم بیا یوسف یاد دور مدوتلا قالو فرمال یعقوب علیہ السلام انما اشکو یقینا ز پیش کو ما بس فریاد فل وخذني او غم فل الى الله تبارک وتعالى تا واعلم زفو ما من الله د الله د طرفنا ما پای سبحان لا تعلمون چې تاسو نه پويږئ انما اشکو بثي وخذني الى الله ز خپل فریاد الله ته پیش کوم دا عائشه بیبي مو فرمایلیو کنه عائشه بیبي فرمایل نبی علیہ السلام غیبا چې کله تهمت منافقین ولګو د بدکارۍ نعوذ بالله من ذلک هغه د پلار کړه خپلاړه نبی علیہ السلام پسې راغی نبی علیہ السلام چې کور ته پسې ورغی نو عائشه کوستانه دا ګناه شوی نو د الله نه بخنه وغواړه عائشه بی پلار ته پلار جواب ورکا زماره طرفه جواب ورکا ابوبکر رضی الله تعالی خاموش وي جواب نشم کوله مور ته جواب ورکا مور ز جواب نشم کوله عائشه بیبي پاسه د پجړا شو وز هغه خبره کوم چې کوم یعقوب علی السلام کړي وا ز خپل فریاد الله لوړم ز خپل فریاد چا لوړم الله لوړم مصلی واغه استولاړه کوټی ته تیاری ته نه وتله عائشه بیبي فرمایي په ما باندې دومره غم زیات شو چې زمانه د یعقوب علی السلام نوم ير شو ایمان چې هغه خبره کوم چې کوم د یوسف علی السلام پلار کړي وا انما اشکو وبثي وخذني الى الله ز خپل شکایت الله ته کوم یا بنی یذهبوا اے بچړو لاړ شئ فتحسسوا لټنه وکړئ می یوسف د یوسف علی السلام اوسم یوسف یادې او اخیه یو ضرور داغو ولا تیأسوا من امید کیږئ من روح الله د مهربانی د الله تبارک وتعالى نه انه یقینا شاندار دی لا یأسوا نه امید کیږئ من روح الله د مهربانی د الله تبارک وتعالى نه الا القوم الكافرون مگر قوم کافر فلما دخلوا فسحر کله چې داخل شو علیه فدی باندې قالوا ودو یا ایها العزیز اے عزیز مصر مسنا رسیدل د مونږ ته اهلنا الذر د یوسف علی السلام او د یعقوب علی السلام واقع ډیر د غم واقع ده او الله تبارک وتعالى د دومره غم یعقوب علی السلام لولي ورکاو ځکه چې یوسف علی السلام خبر لګل شو کنه خو الله منع کړه ولی د کې امتحان دا چې د یعقوب علی السلام په یوسف علی السلام ډیر مینو الله تبارک وتعالى ول رټنه ورکول چې زمانه ما سوا د بل چا سره ور دوه زیات مینه نه د پکارته خو پیغمبري زویله دوه مینه دی ورکړي دومره مینه چاله پکار ده الله لرا
دا یو امتحان و الله تبارک وتعالی ته چې څومره نږدې دومره به امتحانات زیات راځي، څومره نږدې الله ته دومره به څه راځي؟ امتحانات زیات راځي. فلما دخلوا فسر کله چې دوی داخل شو علی په د باندې قالوا ویل دوی یا ایها العزیز ای عزیز مصر مسنا رسیدل دې مونږ ته واهلنا الضر او کوروالو زمونږ ته تکلیف وجئنا راتل کړي مونږه ببضاعت په قیمت مزجاتن کوټه باندې بیا ځان سره لګي پیسې راغستې وي فاوفلنا الکیل پورا راک مونږ ته کور وتصدق علینا او خیرات وک په مونږ باندې خیرات وک. ان الله کان الله تبارک وتعالى یجزی المتصدقین بدل ورکی خیرات ورکونکو ته. تفسیر مدارک د علامه نصفی رحم الله قول را نقل کړی دی چې کله دی رونو دا خبره وکړه کنه موږ ته زموږ کور والو ته ډیر غم را رسیدلی موږ له خیراتي سره کا. یوسف علیه السلام په جړا شو ټینګ نشو چې دا ورته وی زموږ پلار ته ډیر تکلیف را رسیدلی دی موږ له خیراتي سره کا. یوسف علیه السلام په جړا شو سترګو نه اوښکې روانې شوې او په ځان باندې قابو اونه کوي ورته ویل زه خو یوسف یم زه څوک یم زه خو ستا سرور یوسف یم. ان الله کان الله تبارک وتعالی نوې وجئنا راتل کړي مونږه ببضاعت مزجاتن په قیمت کوټه باندې فاوفلنا الکیل فررا کوم تکیل وتصدق علینا او خیرات وکم مونږ باندې. ان الله کان الله تبارک وتعالی یجزی المتصدقین بدل ورکي خیرات ورکونکو ته. قال او فرمایل یوسف علیه السلام هل علمتم آیا فوه تاسو ما پاغی چا باندې هل علمتم آیا تاسو فوه ما پاغی چا باندې فعلتم چې کړیو تاسو بیوسف د یوسف علیه السلام سره و اخی او ضرور داغه سره اذ انتم جاهلون واخی او ضرور داغه سره اذ انتم جاهلون کله چې وای تاسو نه فوه تاسو د یوسف او داغه ضرور سره سکړی تاسو پته شته. قالوا ولدوا انك لا انت يوسف يقينا انت يوسف تسي وي في جندو. قالوا فرمال دو انا يوسف يوسف ما وهذا اخي ودا زمارور دي قد من الله فتحقيق سر احسان کړه الله تبارک وتعالى علينا پمون باندې انه يقينا شاندار من يتقي چا چې تقوا وکړه ويصبر او صبر وکړه فان الله فسكن الله تبارك وتعالى لا يضيع اجر المحسنين نزاكي اجر دني قانون. قالوا ولدي تالله قسم فالله لقد آثرك الله فتحقيق سره ورکړو تعالی الله تبارک وتعالى علينا فمن باندې وان كنا لخاطئين او یقینا من خطاکار. قال او فرمال یعقوب علیہ یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشته ملامتیا پتا سو باندې نن ورځ نبی علیہ السلام فتح مکه پر ورځ باندې ویلو کنه لا تسریب علیکم اليوم ما سره خو چې سکړی دی خیر دی ما درته معاف کړی اس ملامتیا در باندې نشته دی. یغفر الله لكم بخنه به کی تاسو الله تبارک وتعالى وهو ارحم الراحمین ده الله تبارک وتعالى ډیر رحم کوونکی دی رحم کوونکو نه. اذهبوا سيب قميص زما هذا داده فالقوه واچوي دی لرا على وجه ابي فمخد پلار زما ياتي بصيرا نشبل دنکه واتوني راول ما تابع اهلكم اهل خفل اجمعين طولو. د يهود د سوال جواب پکې وشو. سوال دا کړو کنه چې د بني اسرائیل خپل وطن خو شام او مصر ته څنګه راغلي دي نو یوسف علیه السلام په ځان پس خپل ټول خاندانو اوغتو وی واتونی راول ما تابع اهلکم اهل خپل اجمعین ټول. ولما فصلت العير هر کله چې جدا شو قافله د مصر نه قال ابوهم نو ول پلار د دوی انی لا اجد یقینا زم محسوس ما ريح یوسف بوین یوسف علیه السلام لولا ان تفندون کو چې تاسو ما کم کله غنای. ګور د الله تبارک وتعالى شان دی کنه د مصر او د شام په مابین کې د اتو ورځو مزل دی اتو ورځو مزلو او یوسف علیه السلام د قمیص خوشبوئی یعقوب علیه السلام د اتو ورځو په پاسینې سره سکړه محسوس کړه او الته په کنعان کې په خوا کې په کوی کې درې ورځې پروت دی او الته خوشبوئی نه محسوسه. د دې معلومه دا شو چې معجزه چې دا د پیغمبر په اختیار کې نوی الته په کنعان کې په کوی کې په خوا کې پروت دی خو یعقوب علیه السلام ته پته نشته زما زوی کم ځای کې دی او دلته اتو ورځو مسافت سره دی خو ماته د یوسف علیه السلام د قمیص سره راځي نظامن ورتوي فزامن ورتوي قالوا ولدي وانك قتل قسم بالله انك يكن تو لفي ضلالك پای خطای القديم پخانه کې ستاره پخانی خطای دا هغه زوړ محبت د یوسف سره موجود دی اوس ته وای چې زنده یوسف د قمیص بوی محسوسومه. فلما ان جاء البشير هر کله چراغ زیر ورکونکه القاه ورزو کی خو د قمیصو على وجهه په مخ د یعقوب علیه السلام فرتد بصیرا نو شو ګرځیدونکه
چې کله زیری ورکوونکی راغی او د یعقوب علیه السلام په مخ کمیس واچو او یعقوب علیه السلام جوړ شو نو یعقوب علیه السلام ته اول دا تپوس وکړو وی زما زوی دی په کم دین باندې پرېښودو ته چې راتلی زما زوی یوسف دی په کم دین باندې پرېښودو نو هغه ورته وویل وی په اسلام په څه مې پرېښودو په اسلام باندې نو یعقوب علیه السلام وفرمایل وی الان تمت النعمه اوس په ما باندې د الله نعمت څه شو پوره شو قال وی فرمایل الم اقل لكم آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم یقینا زپویما من الله د طرف د الله نه ما پاغه لا تعلمون چې تاسو په نه پویږئ قالوا ویل یا ابانا ای بالا زمونږه استغفر لنا بخنه غواړه زمونږ د پاره ذنوبنا د ګناونو زمونږه انا كنا خاطئين یقینا یمون خطا کارو قال او فرمایل یوسف علیه یعقوب علیه السلام سوف استغفر لكم زرد چې بخنه به غواړم تاسو لرا ای په دغه ټیم ول بخنه اونه وخته زر د تاسو له بخنه غواړم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دعای ورستو کړه پېشمنی ته دعای ورستو کړه چې د پېشمنی په ټیم باندې بز تاسو د الله نه سو غواړم بخنه غواړم ځکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالى په دغه ټیم کې आवाज کوي چې څوک بخنه غوښتون کې شته چې زورته بخنه وکم څوک بخنه غوښتون کې شته چې زورته بخنه وکم نو پېشمنی ټیم چې دا وخت د قبلې دوی نو پلار هم دا دعا ورستو کړه ټیم د پېشمنی ته چې د پېشمنی په ټیم به الله تبارک وتعالى نه ستاسو د پاره د مغفرت دعا وغواړم انه یقینا الله تبارک هو الغفور الرحیم هغه بخون کې مهربان دی نو مخکې یا سړی پاسي یا نه پاسي ودی خدا مونږ ته الله ډېره ښه مقرره کړې ده چې روزانه د پېشمنی په ټیم باندې پاسو نو په دغه ټیم باندې ضرور ټیم درته میلاویږي کو د 2 رکعاتو میلاویږي کو د 4 رکعاتو میلاویږي کو د 6 رکعاتو میلاویږي تهجد کوا او د الله نه د خپل ګناونو څخه غواړه بخنه غواړه د الله نه معافي غواړه دا مقدر روزه کې دا ډیره بهترینه موکي فلما دخلوا فزر کړه داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام نور د الله اولیاء چې کنه دی به تهجد پابندي کوي بعض علماء لیکلي وي د الله ولی انسان تر هغه پورې نشي جوړېدی تر څو پورې د پابندي د تهجد نه کړي نو د تهجد کول سره انسان د الله ولی جوړیږي فلما دخلوا فزر کله داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام باندې اوانو زئی ورکو الیه ځان څخه ابوه مور خپل خپلتا نو مور خو بنیامین کې وفات شوی و نو یو قول پکې داره چې په دغه ټایم کې یوسف علیه السلام بیا د دې بل خور سره نکاح کړی و یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام د مور د بل خور سره نکاح کړی نو هغه نو مېرنه مور خو شو کنه او بل داره چې ترور خو اسی په مثال د څه شي ده د مور د حدیث مبارک کې ورته ترور ته سو ویلې شوی دي مور ویلې شوی دي فلما دخلوا بدر کړي داخل شو علی یوسف په یوسف علیه السلام اوا الیه نزی ورکو ځان څخه ابو مور خپل خپلتا وقال ادخلوا ويل داخل شه مصر خارتا ان شاء الله غیر خوښ د الله تبارک وتعالى امینین فامن سرا ورفع ابويه او پورته کړه مور خپل علی العرش په تخ باندې وخروا له ادی پری وته یوسف علیه السلام ته سجدا پسجده باندې نبی دا تعظیمی سجده مراد ده څه مراد ده تعظیمی سجده دا په مخکې شریعتونو کې جایز و زموږ په شریعت کې جایز نه ده نو کو دا هو ضمیر یوسف علیه السلام ته راځي شنو بیا دا سجده تعظیم وا یا له کې دا هو ضمیر راځي د چاته الله ته چې دا مور او پلار الله ته په سجده پرې وتل وخروا له او دوی پرې وته د تاسجدن سجده کوونکی وقال وليا ابتي پلار زما هذا تاويل دا تعبیر دی رؤیا د خوب زما من قبل مخکې دینا خوب کې څه لیدلیو خوب کې دا لیدلیو کنه چې مور او پلار دا نور او سپمای او یو لستوري دا چاته سجده کوي یوسف علیه السلام ته نو دلته یو لسرونه او مور او پلار سجده وکړه چاته یوسف علیه السلام دغه تعبیر د خوب قد جعل په تحقیق سره وګرځو اغه لرا رب زما حقا حق وقد احسن او په تحقیق سره احسان کړي بي په ما باندې اذا اخرجني هر کله چراويست مال را من السجن د جیلنا مور خپل رونه تک سټول وکړه کنه چې ما پکې جیلوم خوړل دي وجاء بكم او هر کله چراوست تاسو لرا من البدو د صحرانا من بعد فسد اغنا ان نزغ الشیطان چې فساد اچول او شیطان بیني پمن زما کې و بین اخوتي او پمن درونو زما کې ور یوسف علیه السلام فرمای دا ټول شیطان کړي د خیر د تاسو ملامت نه
ان ربي يكن رب زما لطيف بارك بين ده لما دا غسو يشاء خوشي انه يكن الله تبارك وتعالى هو العلي ان ربي يكن رب زما لطيف بارك بين ده لما كي خاصو يشاء خوشي انه يكن ده الله تبارك وتعالى علي هو العليم الحكيم غفو حكمه والده ربي اي رب زما قد اتيتني بتحقيق سرتا ما تراکړي من الملك د بادشاہینا وعلمتني او خدل دماتا من تاويل الاحاديث د تعبير د خوبوننا فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو والارض او دزمکی انت ولی تزما دوسی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او آخرت کې توفنی مسلمان وفات کې مال مسلمان والحقنی یوزک ما بالصالحین دنه کانو سرا ذلك من انباء الغیب داود خبرونو د غیبنا نوحی چې وحی کومګه الیکا تا دا خطاب دی چاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذالک من انباء الغیب دا خبر د غیبنا نوحیه چې وحی وکړه مونږ د دې الیکا تا وما كنت لديهم او نو ته دوی سره اذ اجمعوا هر کله چې دوی راجم شو امرهم په کار خپل باندې چې یوسف علیہ السلام کوی ته ورځو وهم يمكرون او دوی تدبیر کوونکی وما اکثر الناس او ندي اکثر د خلکو نه ایمان راوړونکی ولو حرست اگر کو تحرسو کې وما اکثر الناس او ندي اکثر د خلکو نه ولو حرست اگر چې تحرسو کې بمؤمنین ایمان راوړونکی وما تسالهم او تن غواړي د دوی نه علی په تبلیغ باندې من اجر سمزدوري ان هو نه دا قران الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د پاره د مخلوقاتو وکای من آیه او ډیر نخدي په السماوات په اسمانونو کې ول ارض او پسمکه کې یمرون چې دوی نظر تیروي علیا پاغي باندې وهم او دوی عنها داغینا معرضون مخ ګرځون کې دي وما يؤمن ایمان ندیر وما يؤمن اکثرهم ایمان نروړي اکثر د دوی نه بالله په الله تبارک وتعالى باندې الا وهم مشرکون مگر دوی شرکون کې د الله سره اف امنو آیا په امن بشي دوی ان تاتيهم چراشي دوی ته غاشيه پټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتي يوم الساعه يا راشد قیامت بغته الناس وهم لا يشعرون او دوینا خبره قل او پاک پیغمبره هذه سبيلي داد الارزما ادعو الى الله زرا بلم خلق الله تبارك وتعالى طرفته على بصيره زيم بكامل على بصيره انا زيم بكامل دلیل ومن اتبعني واغ چا چې تابعداري کړی د زما وسبحان الله فاکد الله تبارك وتعالى لرا وما انا نمزو من المشركين د مشرکانو نه وما ارسلنا ونذلي مونږه من قبلك مخکستانا الا رجالا مگر سړي نوحي اليهم چې وحي کول مونږ اغیتا من اهل القرى د کلوالونا افلم يسيروا آیا دوی نه ګرځي په الارض پسمکه کې فينظروا چې پس دوی وګوري كيف كان عاقبه الذين څنګه انجام دای کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه ولدار الاخرته كيف كان څنګه شو عاقبه الذين انجام دای کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه ولدار الاخره خامها کور د اخرت چې خیر غور دی للذین اتقوا د پر د کسانو چې تقوا دار دي افلا تعقلون آیات اسواقن لری حتی در دې پوری اذا استيأسر الرسل هر کله چې نا امید شو رسولان وظنوا او دوی به ګمان وظنوا او ګمان به وکړه انهم چې دوی قد کذبوا ته دوی یقینا تکذیب وکړي شو جاءهم نصرنا نورا بغه امداد زمونږه یعنی پیغمبران به نا امید شو د تصدیق د قوم نه چې دوی زموږ تصدیق نه کوي نو د الله امداد به ورته راغی فنجي من نشاء نو نجات په ورکوم خیچات چې غختل به مونږه ولا يرد بأسنا او نو واپس کېږي عذاب زمونږه عن القوم المجرمين د قوم مجرمنا لقد كان فتحقيق سرشته في قصصهم په بیان د دوی کې عبرت النصيحت لاولي الابصار لاولي الالباب د پاره د خوندانو د عقل ما كان نه دا قران حديثا خبري يفترى د ځان نه جوړی شوی ولكن تصديق الذي لیکن تصدیق د کتابونو بین یدی چې مخکې دینو او تفصيل كل شيء او تفصیل د هر یو شی د امور د دین او هدن هدایت ته ورحمتا او رحمت ته لقوم د قوم د پاره يؤمنون چې ایمان لري